درنښت چې راکړی دی په دې غونډه کې د شتون په خاطر باندې هغه خپل نظر هم څرګند کړي او که څه ویل غواړي نو مهرباني وکړي. ډاکټر صاحب ته به ډېر استقبال کوئ او ډاکټر صاحب هغه مبارز دی چې چاقوی په دې دیواني ښې مګر خپله مبارزه یې پرې نه خدا زه به یو درې چیغې وایم ادا به کوئ. لروبر 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 انشاءالله تر پنجابه پورې دا غږ ورسوي. محترمو وطنوالو د صدارتي مجلس مخامخ چې څومره افغانان ناست دي وایي مانه د کابل ګلونه مه غواړې مانه د کابل ګلونه مه غواړې وینې وینې خاورې به راټولې کړم خو خدای به مې سپرلې په وطن راولي سپینې سپینې واورې چې راټولې کړم. د اختر په خوشحالۍ کې چې کم راغونډ شوي یې ستاسو خوشحالۍ خرابول نه غواړم نه د ستاسو ډېر وخت اخلم خو زموږ د ګودر د کلي مازدیګر او د اختر خوشحالۍ څنګه دي زه د طاهر داوړ شهید په شاعري کې درته وایم د هغه پولیس افسرو چې د پاکستان خفیه ادارو اوچت کو په اسلام آباد کې شهید کړو او بیا تاسو افغانستان ته لړا کړو. وایي غمجن ماښام په غمجن زړه به غمجن ماښام په غمجن زړه به څه ګودر ولګي څه به په ما باندې د کلي مازدیګر ولګي. وایي چې د ظلم خوند به در معلوم شي ای ظلیمه خوکه د ستا بچي چېرته د چا په د لاس په زورور لګي. وایي ګناه مې دا ده چې پښتون یم په غیرت ولاړ یم چېرته نه کاڼي چې راځي زما په سر ولګي. د چا په کور کې د چا په کور کې چې چغار وي د یتیم د فریاد په داسې حال کې به په چا باندې اختر ولګي. په تاسو کې به ډېر کم داسې وي چې به د تېر 40 کالو کې به د هغه په خاندان کې شهیدان نه وي جوړ شوي. ډېر کم به داسې وي چې د هغه یتیمان نه وي. زموږ دغه قصور څه و دا ډېره اوږده خبره ده دا ټول تاریخ راغونډولی هم نه شم او دا به وخت مخکې خو بیا داسې وخت راغی چې زموږ هر څه تاله واړه شو. بیا طاهر شهید داوړ وایي ځان مې وران جهان مې وران شو ګودر لښکر وران شو ځان مې وران جهان مې وران شو ګودر وران شو کور مې وران شو در مې وران شو کور مې وران شو در مې وران شو ماښام روان شو د سحر بلبل رنګینه نغمې پرېښوي ماښام روان شو لونګین مازدیګر روان شو د هرې خوا نه دي غمونه د هرې خوا نه دي غمونه چړاګانې په سپېړه مې د پیغلو زیګر روان شو. زه طاهر داوړ په د دې نه خبر نه شوم سر مې وران شو سر د پاسه مې سر وران شو. زه طاهر داوړ خپل ګناه نه خبر نه شوم سر مې وران شو سر د پاسه مې وران شو او ورانېدلو او په دې نه پوهېدلو چې موږ ولې روان یو موږ ولې تباه کېږو او دا تباهي را روانه شوه. د لرو پر افغان داسې یو خاندان نشته چې هغه دغه غم بیا ونه لیدو او یوه څپېړه وه د مذهب په چاړه باندې حلال کړی شو. هغه افغان
چا چې ټول هندستان ته اسلام ښودلی و هغه د مذهب په جاړه باندې حلال کړ. بیا په تفصیل کې نه ځم. د سقوط افغانستان نه بعد زما په 3 ویډیو کې په 3 کې دغه کې ویډیو واو پاکه زما تجزیه دا اوس مې هم ده چې په دې وخت کې په افغانستان کې ولسی پاسون ممکن راته نه ښکاري. په لر افغان کې هم هغه تکړه توب به دومره ممکنه نه وي. ذمہواري د بهر مشت افغانانو ده د لرو بر که بهر مشت افغانان داسې وکړي لکه څنګه چې باچا وویل، څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، څنګه چې تاسو جذبه ښایي، بیا هر څه کېدی شي. د تاسو د خپل زور نه خبر شئ چې دا اسرائیل چا جوړ کړی و؟ دا بهر مشت یهودیانو جوړ کړی و. انقلاب فرانس څنګه راغلی و؟ دا انډیا نن چې دومره غټ قوت ته ورسېدو په دې کې د ده بهر مشت خلکو څومره کردار دی. نو بهر مشت افغانانو ته مې ډېر امید هم دی او خاص به هم د کوو لرو بر ته او د ستاسو د تعداد چې وینم په دې کې ځوانان چې وینم ستاسو د جذبه چې وینم نو راته امید ښکاره شي چې داسې به وکړی شو انشاءالله، داسې به کېږي انشاءالله. انشاءالله ټولې خپسې به ختموو، انشاءالله ټولې سمسیرې به لرې کوو، انشاءالله ټول تفریقات به ختموو. خدای دې موږ ته د دې اتفاق راکړي چې په کومو نه پوهېږو خدای دې موږ له علم راکړي، خدای دې موږ له پوهه راکړي، خدای دې موږ له چل وښیي چې موږ په دې مشکل کې د لر و بر څنګه د دې نه وباسو. خو په دې کې اخرنۍ کې د خالد حسرت صاحب دا نظم به تاسو اورېدلی هم وي، خو په دې کې د دې ډېر راز دی چې څنګه راوځو، د دې چل نه به راوځو، د دې غمیزې نه به څنګه راوځو. وایي یو چغه شه ټپکه را بیدار که عالمونه، په خاوره د پښتون جوړ که د امن اوازونه، والله چې ګنې دا بېحسي د رانه وژني، پښتونه دا قاتله خاموشي د رانه وژني. لا اوس هم د وخت واګې دي د ستا لاس کې کمبخته، لا اوس هم ته باچا یې، لا ګزار نه یې له تخته، لا اوس هم خپله برخه اخیستلی شي له وخته. د ذهن نه دې وشلوه د ویره زنځیرونه، خالده ګنې دغه بېننګي دې رانه وژني، د نر بابا بچیه غلامي دې رانه وژني، پښتونه د قاتله خاموشي دې رانه وژني. صرف یو خبره کوم چې موږ هم په دې ذاکر ملګری ګواه دی، موږ کوششونه کول چې د پښتون یرغمال وطن نه د یره څنګه وباسو. جواب راغی یو توکل به ټوله یره وباسي. او په اسلام آباد پرلط کې موږ د محسود تحفظ مومنټ یو توکل وکړو او ټول یرغمالات هم ختم کړو. او داسې به په افغانستان کې هم کېږي، داسې به د لرو بر نه کېږي. علي وزیر ته مې وویل نن چې زه خو د پی ټي ایم د عہدیدار په حیثیت سره قتل خبرې نه کوم، نو هغه راته وویل چې ما جیلونو کې خو موږ ټول پاتې شوي یو، خو دې لږ زیات سزاوار شو. وایي په جیل کې ما دا محسوسه کړله چې پنجاب رجمنټ یا پنجابي استعمار ته چې د لر و بر افغان دا چغه څومره زور ورکوي، دومره زور په ګولۍ هم نه ورځي. لر و بر